سلام علیکم دوستانو. کله چې دغه یو نوی مشکل ده چې وایمو رجسټر کوو، چې کله یې عکس ورکوله، سلفي عکس ورکوله ډاکومنټو، نو یودم ځینې ووځي، هغه پیج چې کوم یو هغه نه خلاصیږي، نو هغه مشکل څرنګه حل کړو؟ نو دې ویډیو کې نو په هغه وخت کې باید چې اول ور موږ موبایل پوره بند کړو، ریسټارټ یې کړو، بېرته چالان کړو. په هغه صورت کې هغه مشکل حل کېږي. او دوم وایمو یو وار ړنګه کړو، مثال د خبرې پوره یې ړنګه کړو، ریموو یې کړو، بېرته له سره ډاونلوډ کړو، نمبر کې ورکړو، خلاصه کړو، هغه ټایم کې حل کېږي. که په دغو دواړو سیسټمو سره نه شوه خلاصه، دریم باید ته بیا موږ هغو ته د بل چا په ټلیفون کې هغه خلاص کړو، بل چا په ټلیفون کې دا خپله دا وایمو خلاص کړو، لکه ما چې په دې نمبر د بل چا په ټلیفون کې خلاص کړم، د هغو ټینګ بیا ټلیفون مشکل ده، پوه شوې. بل چا په ټلیفون کې خلاصه کړو، ته له سره چې بېرته چې ورې په هغو ټلیفون کې راجسټر کړو، د ډېرو ملګرو مو دغسې راجسټر کړې، پوه شوې. د ده په ټلیفون کې نه خلاصېږي، چې کله عکس ورکوي او له هغه ورکوي د سکرین عکس ورکوي، په هغو ټایم کې بیخي عکس اخلي نه، او لا پوره ځینې ووځي سر ته شي. نو په هغو ټایم کې د بل چا په ټلیفون کې، بل ملګري په ټلیفون کې مو وایمو خلاصه کړئ دغو نمبرو باندې، ته یې ورې راجسټر کړئ، بېرته په خپل ټلیفون کې خلاصه کړئ، نو مشکل به مل شي. دغه 4-5 نفرو دغه ټلیفون کړی و، دغه مشکل یې و، نو ما اول ورته ویل ما ټلیفون بند کړې، ټلیفون چې بند کړو، بېرته چالان کړو، کار یې وکړو، او ډېرو خلکو بیا هغو کې هم کار نه کړو، بیا ما ورته ویل ما وایمو ړنګه کړې، بېرته خلاصه کړې، هغسې یې کړم، د 1-2 نفرو صحیح شوه، او د 3 نفرو بیا هم نه صحیح کېدل، دغه دواړه کوششونه پرې وکړو، بیا یې له سره چې د بل ملګري په ټلیفون کې خلاصه کړه، نو د 2-3 نفرو چې نه سمېدل، هغو بیا بل چا په ټلیفون کې خلاصه کړه، مثال بل چا په ټلیفون کې وایمو خلاصه کړه، بېرته یې ورې راجسټر کړه، ته یې خپل ټلیفون کې خلاص کړه، چې وایمو څو راجسټر کړو، هغو باندې هم د یوټیوب چینل کې ویډیو شته، د وایمو چې راجسټر کړو، بېرته بیا هغو باید فنګر غواړي، ګوتې کوم نشان چې غواړي، هغه هم دلې ویډیو شته، پکې نورو ټولو مشکلاتو لپاره ټلیفونونه چې نه راځي، 5 ټلیفونونه، ډېر ټلیفونونه، څلور او دغه ټولې ویډیوګانې په دغو یوټیوب چینل کې شته، نو تاسو کولی شئ چې وګورئ، او که کوم مشکل و کومنټ راته کولی شئ. نور په الله سپارم.